ګرانو لیدونکو اوریدونکو سلامونه. ستاسو که زموږ چینل خوښ شي نو امید کوم چې سبسکرایب او لایک به یې کوئ. مننه. عزتمندو لیدونکو اوریدونکو زموږ لخوا د مینې او اخلاص سلامونه قبول کړئ. پښتو غزل. د غزل تعریف استادانو دا کړی دی چې د تورسرو سره خبرې کول. اوس سوال دا راولاړېږي که چېرې تورسرې شاعرانې غزل لیکي نو د هغې تعریف به سي. خیر غزل اوس د تعریف د دې کرښو نه سر را بهر کړی دی او د حالاتو د بدلون سره خپل اړخونه را بدلی او د وخت په ونه کې چې د نوو تقاضو کمی کلی را زرغونېږي هغې له هم په خپله لمن کې ځای ورکوي. نو د نن غزل د هر قسمه احساساتو او جذباتو ترجمان دی. د جدید شاعرۍ زړه که مونږ غزل ته ووایو نو دا به زما په خیال غلطه ني. د پښتو غزل په هکله، د پښتو غزل د ارتقا په هکله، د پښتو غزل د معیار په هکله چې نن کم شخصیت له مونږه بلنه ورکړې ده نو هغه د پیژنګلو هیڅکله محتاج نه دی. نوموړی نقاد، نوموړی محقق، شاعر، ادیب او صحافي محترم قلندر مومند دی به د غزل په هکله خبرې اترې کوي او زموږ سټوډیوز ته چې کوم زموږ ملګري راغلي دي که د دې د خبرو په رڼا کې د دې په ذهن کې څه سوال راولاړ شي، راوچت شي نو دی ښه په ډاډه زړه باندې سوال کولی شي او قلندر صاحب به ښه په ډاډه زړه باندې او ښه په مینه باندې جواب ورکوي. قلندر صاحب زه د هر څه نه وړاندې ستاسو ډیره شکریا ادا کوم او په دې هم چې تاسو د ناروغتیا په حال کې دلته کې زموږ په خواست باندې زموږ په بلنه باندې تشریف وروړو او د هغې نه پس دغه خپلې پوښتنې له دغه خپل سوال له راځم چې تاسو د پښتو غزل د ارتقا په هکله زمونږ لیدونکو اوریدونکو ته، زمونږ دې ملګرو ته کیسه بیان کړئ. زما په خیال باندې پښتو غزل لکه نور د موسیقي ژبو د غزل په شان د عربۍ د قصیدې تشبیب نه روان شوی دی او په مختلفو ملکونو کې مختلف رول پلی کړی دی. بیا راغلي دي چې مونږ ته رارسېدو نو زمونږ د ادب تاریخ دومره دغه نشته، مصدقه تاریخ او مستند تاریخ نشته، خو چې کوم غزل مونږ ته په ورثه کې راغلی دی راپاتې دی هغه له ټولو نه مخکې مونږ ته چې مخې راځي نو د روښانیانو غزل دی. د روښانیانو د غزل په باره کې څه هغوی په خپله لیکلي دي او څه د هغوی مخالفینو هم لیکلي دي، خو هغې کې د ټول نه مخکې چې چا نوم اخیستی شي بلکې اخوند دروازه خو تر دې حده پورې وایي چې د ارزاني د دې دغه ګڼي چې د خیرالبیان ارزاني لیکلی دی دغه لپاره د بایزید روښان لپاره. نو اول راځي د هغوی د ارزاني ذکر کوي، خو خوشحال بابا او رحمان بابا چې د دې ذکر کوي نو ذکر د ارزاني مخکې نه کوي، مخکې د مرزا کوي، حالانکه مرزا رسو تېر شوی او ارزاني مخکې تېر شوی. او دا مثلا دا شعر چې دی چې د مرزا دیوان وي مانډه په ګوډي مسخره مې ارزاني خیش کې زمن یا رحمان بابا چې وایي چې د مرزا د ارزاني دعوه به پرېږده قدردان د شاعرانو رحمان راغی.
نو داسې د دوی په خیال کې هم درجه د مرزا زیاته وه او چې اوس چې یو څو کاله شوي دي نوی تحقیق چې دی د پېښور یونیورسټۍ یو پروفیسر په دې باندې دغه پی ایچ ډي کړې ده چې د ارزني دیوان هغه کړی دی او ما ته دا خوشقسمتي حاصله ده چې ما هغه لوستی دی مهجور صاحب یادوي مهجور صاحب پرویز مهجور خیشکي صاحب هغه دا کړی دی او ما هغه لوستی دی هغه دیوان نو زه په خپله هم په دې نتیجه یم چې خوشحال بابا او رحمان بابا بالکل صحیح وي دغه د شاعر په حیثیت باندې مرزا د دوی ټولو نه ښه شاعر دی او ښه شاعر هم دی او اصل کې شاعر دی د هغې چې دی تاسو چې کوم دغه د غزل تعریف بیان کو دا خو بالکل د ځاني په غزل باندې د دې انطباق بالکل کېدی نه شي ځکه چې هغه بیا د خدای رسول نه بیا د نعت نه بیا د دغه نه او د تصوف نه د هغې نه بغیر څه نه وي ویلي نو هغه څنګه حرف زدن به زنان چې تعریف په هغې باندې نه اپلای کېږي هغه داسې چې بندونه کوي بندونه کې فارم نه ساتلی فارم چې دی په لومبي ځل باندې مرزا خان کړی دی د خوشحال بابا یو وړه باندې قتل یې کړی ده چې د دور شاعران ډېر د حساب له حده تېر څوک پاوی څوک نیم پاوی دی قلندر پکې نیم سیر او چې زمونږ په حساب د هېڅ مې نه دی واصل هیر نو هغه واصل هم دا روښانه و د واصل د پروفیسر شکور رشاد یو ورکوټې غونډه ده دغه کړی چې خوشحال بابا یې تعریف کړي هغه دومره لږ دغه نه لیکلي هغه ډېر لږ لیکلي دي نو په کار دا دی چې په د دې باندې لږ تحقیق وشي چې نور څه شو چې خوشحال بابا له دیوان راتلو خو دیوان به چېرته خو اوسه پروت دي روښانیانو کې مرزا او بیا دولت خان او د واصل دوی ورته د غزل دا موجوده فارم چې دی دې لیکلي دي ارزاني نه لیکلي دي فارم کې نو دې نه پس خو زمونږ ستر شاعر خوشحال بابا راځي نو د هغې غزل باندې تاسو هغې غزل اصل معنو کې غزل دی چې په هغې کې هر څه شی شته چې تاسو ورته ووایئ که نه چې تور سره خبرې کول نو د خوشحال بابا په غزل کې هر هغه شی چې هغه د غزل خصوصیت دی مثلا رومانیت دی مثلا خپل ځان پېژندګلونه خپل سلف هغه پروجیکشن هغه پکې شته او ښه ډېر زیات پکې دی ښه هسې تاسو دا ګڼئ چې غزل په صحیح معنو کې پښتون کړی خوشحال بابا چې د خوشحال بابا د غزل څه خصوصیات بیان کوي زه به دا وایم چې هغه رومانټیک دی رومانټیسزم چې دی د هغې زه دغه ګڼم چې هغه خپل اټوبایوګرافیکل دغه چې دی مثلا داسې شعرونه شته د خوشحال بابا چې هغه سړی ولولي نو هغې دا پته لګي چې دا د خوشحال بابا شعر د خوشحال بابا نه بغیر بل چا لیکلی نه شوی شعر که سړي ته نه معلومه چې دا د خوشحال بابا دیوان نه ماته ویلو نو دا شعر الفاظ په خپله ادا کوي مثلا زه تاته مثال په طور یو شعر وایم خوشحال بابا یو شعر دی چې مرګ لره یې واړه د دلیل لښکره راغی مرګ لره یې واړه د دلیل لښکره راغی ته لا د خوشحال بابا ځان روغ نه ګڼې ننګ کړي نو دا اوس بل چا نشته ویلی دا صرف ځکه چې زموږ په اشارانو کې صرف د مخ پسې دلیل نه لښکر راغلي چگل دتور کے سود سنبل پاڑے خلد غن چگل دتور کے سود سنبل پاڑے خبید دی تزر کس پینا غالت دزاڑے خبید دی تزر کس پینا غالت دزاڑے خلد غن چگل دتور سود سنبل پاڑے خلد غنچہ گل دتور کے سود سنبل پاڑے
د دې د دور نه پس چې کوم زمونږ نور خوشحال د اولاد دور دی جی نو د خوشحال د اولاد دور دی چې په هغې کې اشرف خان هجري هجري او عبدالقادر دی او سکندر خان دی دغه زامن خو ټول شاعرانو اکثر شاعرانو که شاعران نو نثرنګاران خو خامخا وو یو څه داسې لیکي پاتې دی تر موږ راسېدلی دی خو دغه چې د غزل شاعر چې سکندر دی دغه په زامنو کې یا عبدالقادر خان دی یا بیا اشرف خان دی نو زما په خپل خیال کې د درد پتاس چې هغه د چونګري درد مسلسل یو د اشرف خان هجري د غزل کې د درد په لحاظ باندې د پښتو د ټولو شاعرانو نه ټول لوی شاعر دی خاجي هغې نه پس بیا د هغې نه پس ته د خوشحال بابا نه پس ته د منځنی دور چې دی د منځنی خو خیر نه دی عام د دوی دور دی ځکه چې هغه سړی د زما د تحقیق مطابق او د نورو ډېرو محققینو د تحقیق مطابق رحمان بابا د خوشحال په ژوند کوټې به او خوشحال بابا ژوند لیدلی او د خوشحال بابا د شعرونو حوالې ورکړي په خپلو شعرونو کې خوشحال بابا د رحمان بابا شعرونو حوالې ورکړي او د هغه ذکر کوي نو د رحمان بابا شاعري د رحمان بابا په شاعرۍ کې دی چې هغه ډېره زیاته سمپل لینګویج دی دا د هغه ژبې دغه ده سادګي ده چې دغه او د مضمون سادګي ده د مضمون سادهوالی دی او رښتیا دي چې هغې په وجه باندې هغه په پښتون ولس کې په پښتون ریډینګ پبلیک کې ډېر زیات محبوب کړی دی دا دستور دی چې له درده زورګي خیږي ګڼې څه و د رحمان د شاعره سحر سبا لیدلی د چا مخ چې مې درسته ورځ کې ونه لیده ستا مخ ما سحر سبا لیدلی د چا مخ چې مې درسته ورځ کې ونه لیده ستا مخ رحمان بابا داسې یو شاعر دی نو بې شاګرده دی پاتې شوی د هغه په زمانه کې هم وایي چې دا یونس دغه شاګرد و او عبدالعظیم بابا یې شاګرد و او تر اوسه پورې دغه چې دي دا د جمعې په خطبو کې چې څومره شعرونه تاسو اورئ که دا ټول د رحمان بابا وي بلکې یو روایت خو دا هم دی چې د سواد صاحب وویل چې که چېرې د قرآن نه بغیر په بل څیز باندې مونځ کېدی نو ما به د رحمان بابا په شاعرۍ باندې مونځ کوم خاجي دا خو د رحمان بابا د شاعرانه عظمت خبره شوه د هغې د شاعرۍ د خصوصیاتو په حواله باندې خبره شوه بیا چې مونږ لږ مخکې راځو د حمید بابا دغه اوس حمید بابا په شاعرۍ کې یو نوی کار پیدا کړی هغه اصل کې دغه د رنګین شاعر دی چې هغه یو خبره چې په کوم طریقه باندې رحمان بابا کول غواړي د هغې نه زیات د رنګ ورکړي ویل هغه وکړي خوشحال بابا چې کوم جذبې سره کول غواړي هغه جذبې د هغه رنګ ورکړي او هغه شی وکړي نو د حمید او د دوی په شاعرۍ کې دا فرق دی چې حمید یو آرټسټ دی لکه څه مثال هغې هغه زما دغه منشین زړه ګور دی کې رنګونه ګوره پکې خیال یاد شونډو
حسران زیب زیب و زینت که لکه مای پشنا پیاله کی خجی د هغې یو بل شعر دی چې سپینې ګیرې زما عشق کوټه ګور روپۍ دیک منا نشته ها سپینې ګیرې زما عشق کوټه روپۍ کو هیڅ نه قبلوي ښکلي په سودا کې د خپل بخت په اړولو نه پوهېږم د خپل بخت په اړولو نه پوهېږم چې غم خور شو د حمید خون خور پسه چې غم خور شو د حمید خون خور پسه سیزې سوې دوباره اور پس سیزے سوے دوبارہ اور پس راکوے دبے دردے پہ غور پس راکوے دبے دردے پہ غور پس سیزے سوے دوبارہ اور پس سیزے سوے دوبارہ اور پس د حمید بابا هم اثر شاعران یا د هغه اثر هغه نه اثر اخیستونکي شاعران ډېر دي علي خان د په شانتې شاعري کولو کوشش کړی بلکې اکثر یې د هغه په ځمکو کې شاعري کړې ده او محمدي صاحب زاده دی چې هغه بالکل داسې ښکاري دی چې د هغه شاګرد و حالانکې محمدي صاحب زاده داسې دغه کې نه ښکاري تاسو چې د علي خان ذکر وکړو چې د هغه یو شعر ماته یادېږي چې د اشنا د بېلتانه له ډزه ډوزه هسې اوس هم لکه اوسېږي څوک دروزه ډېره یعنې هغه سادګي ده پکې نه سادګي مې ده پکې دی کلیوالي ده کلیوالي چې کومه ده دا د زموږ د شاعرانو یو بل خصوصیت دی چې په دې باندې که ته دا شعر په پښتو نه بغیر په بله ژبه کې ترجمه کړې که نشي ترجمه کړی دا کلیوالي ده پکې صحیح صحیح ښه تاسو خپله خبره زه دا وایم چې د محمدي صاحب راته جی جی ښه جي دوه داسې شاعران دي چې هغې زه به نه پوهېږم دومره چې شاعري خو د هغې ډېره یعنې معیاري شاعري ده ډېره ښه شاعري ده خو دومره مقبول نشو یو په هغې کې کاظم خان شیدا دی یو په هغې کې کامګر خان خټک دی ستاسو څه خیال زما تا سره اتفاق دی خو د هغې وجه شته که نه د کاظم خان شیدا وجه خو دا ده چې هغه د فارسی اردو دغه چې دی د هغې چې دی د افغانستان نومونه زموږ دې سیز ته سبک هندي وایي دا چې کوم کار هغه کړی دی که نه د کاظم خان شیدا د هغوی سبکي د فارسی سبکي هندي دی نو ده د پښتو سبکي هندي هلته راکړی یو خو دی هلته اوسېدو په هندوستان کې نو د هغې دغه چې دی هغې باندې خلک پوهېده نه او اوس هم ګوره زه تاسو ته وایم زما اوس هم دا ګیله ده چې ریډیو ټلویزیون چې کوم دی د هر چا غزل کوي خو د کاظم خان شیدا غزل چا نه اوري د خولې نه اوس پې وکړو چې خیر شیدا مه کوه کلام بې تاموله کلام بې تاموله شیدا مه کوه کلام بې تاموله کلام بې تاموله هر طوطي په ښه گفتار راځي په ورو هر طوطي په ښه گفتار راځي په ورو که چمن ته نو بهار راځي په ورو که چمن ته نو بهار راځي په ورو و برجل ته مې دلدار راځي په ورو و برجل ته مې دلدار راځي کامګار باره تاسو د کامګار خو دیوان چاته نه معلومه که نه کامګار دیوان ډېر وروستو دراز شوی دی دا دغه یو تقویم صاحب د خدای پاک وبخښي د هغه مشر ورور و تسلیم الحق کاکا نو هغه دغه کړی دی انټروډیوس کړی دی او هغه دغه دیوان چې دی هغه هم صحیح نه دی بیا افغانستان والو
یو د دې یو بله کاپي چې ته مونږ ده او هغې سره مقابله کړې ده هغې چاپ کړې دی هغې کې هم بله ډېرې غلطۍ دي تر دې پورې چې اخر زه مجبور شوم ما هم یو دغه کړی دی خو هغه چاپ شوی نه دی چې د دې ټولو دغه نه ما ورسره کمپیر کړی دی ټولو کلمي نسخې چې څومره ملاوېدې نو هغې سره مې کړی مسله دی د کامګر خټک د کم دیوان ذکر کوي چې تسنیم الحق کاکا خیل صاحب هغې کمپایل کړی نو د هغې خو هم د 10 کالو نه زیاته وه یا خو دا دغه دی چې مونږ ادب دوسته خلک نه یو نه هغې کې شاعري چې کومه ده که نه یو خو هغې کې شاعري چې ده د کامګر خټک زما په خیال باندې یو وجه د هغې دغه هم کیدی شي چې د پښتنو د تربګنۍ او دغه چې دا هم وجه شاعري چې کومه ده جي ماته یو شعر را یادېږي چې که د خال په بوسوران کوم څه نقصان دی ستا د حسن له لښکره یو سور پرېوت شعر ښه دی ښه شعر دی هغه فارسي شعر هم ښه ده د کامګر خان او زمونږ په شاعرانو کې چا چې فارسي شاعري کړې که نه هغه معمولي شعر نه و هغه د فن د کمال یو دغه و یو ثبوت و چې هغه به فارسي کې هم شاعري کوله نو دې نه پس چې کوم بل کل راغلی دی د هغې د شعر په هکله ده نو د هغې نه پس ته زما خیال دا دی چې داسې یو شاعر بیا را نه و د محمدي صاحب د نه پس ده محمدي صاحب ده په دغه کې 1200 کې شل داسې وفات شوی دی هغې نه پس ته بلکې په یو لحاظ سره که موږ وایو نو دا یو بیرن پیریډ دی بنجر شعر دور دی دغه د پښتو ادب چې که د دغه په نوي چاپ شوی هغه اوس چاپ شوی دی جناب کاکا خیل یو میا صاحب دی میا جناب کاکا خیل نو که د هغه د دیوان نه چاپ شوی نو موږ وایو چې دا ټوله صدا چې کومه ده دا دغه نه وه د بنجره وه شاړه وه خو هغه جناب کاکا خیل چې دی هغه پکې خدای پاک پیدا کړو او هغه د هغه زمونږ په دور کې چاپ شوی دی دغه چې دی د پیرنګیانو په دور کې خو کار دغه شوی دی د کلیکشن شوی دی پیرنګیانو په دور کې ښه شاعران نو پیدا شوي که پیدا شوي دي نو د چاربیت او د رباعي او د دې شاعران پیدا شوي دي د پیرنګیانو په دور کې د پیرنګیانو په دور کې زیات کار چې دی د هیسټري او د کریټیزم شوی دی زړو شاعرانو شاعري او د هغوی باندې کریټیزم او د هغوی معنی او دا کار شوی دغه نه پس چې دی د رښتیا معنو کې شاعري چې ده د پاکستان جوړېدو نه پس ته شروع شوې او چې دې ته ما په څو مضمونونو کې ورته لیکلي دي چې دا ریوایول دی دغه د خوشحالیزم د خوشحال د زمانې ریوایول دی د خوشحال د اقدارو ریوایول دی مونږ کوشش دا کړی دی چې مونږ د خوشحال په شان شاعري وکړو ټول د خوشحال شاګردان وي لکه چې ما راته ووایي چې یو لوی دور د رحمان بابا شاګردانو تېر شوی دی نو دا یو لوی دور د خوشحال بابا شاګردانو روان دی نو لسي د بي جرګه چې راغلې ده هغې د رحمان د خوشحال بابا شاعران یعنې تر دې حده پورې دغه دی چې زما دا یاد شي چې یو ځای کې ما لیکچر کول په دغه باندې په غزل باندې او په هغې کې ما لیکچر کې دغه هم ناست و کامل صاحب مرحوم نو ما پکې دا ووایې د خوشحال بابا د شعر حواله مې ورکولې نو ما دا شعر وویلو چې زما زړه چې په همت لکه شهباز دی ستا د سترګو باتورانو را اساس دی نو خلکو خخم کو خو چې فلم ختم شو کامل صاحب ما ته روغون راغی ما ته وایي چې دا شعر خو زما و یوازې لوستونکي کې نه هغه تنقید کوونکي دغه نه د خوشحال بابا نه متاثر شي هغه ولسي ژبې جرګه کې راځي دغه شروع کېږي حمزه صاحب حاجي دا اوس ما ته وایي چې په دغه دور کې ستاسو په خیال د ټولو نه لوی شاعر یعنې ستاسو دغه دور زه یادوم یا ډېر مشهور شاعر چې شهرت ډېر زیات وموندو څوک و یا څوک زما په خیال باندې حمزه صاحب حمزه صاحب اصل کې غزل چې دی هغه
د هغه متعلق بلا ډېر خلک هم لیکي خو دا رښتیا خبره نه لیکي چې هغه د پښتو شاعري کلاسیکل ایج نه رومانټیک ایج ته کړی ده بلا په دې مین باندې ولاړ دی هلته ختمېږي کلاسیکل شاعري او دنه شروع کېږي دغه شاعري د جدید شاعري چې دا په دې غزل کې مثلا په غزل کې د پښتو د هغه چې کنه چې عشق ته خودبیني زه پښتون یم معنا د خود د لګدا سترګو دا مخکې شاعرانو خاص سره متصوفینو شاعرانو دا نه ویلي نو لکه د هغې د شعر چې کوم دی چې حمزه ځواني زما غزل وخوړه خامي مې دا ده چې غزل نشم لکه دا دعوه د هغې په ځای ده هغه بله دعوه په ځای ده چې دا وایي چې ستا په اننګو کې د حمزه د یونسري تشو د پښتو غزل ځوان زه د بابا کوم پرېږده چې لوظونه د دروغو دې رښتیا کړم پرېږده چې لوظونه د دروغو دې رښتیا کړم ته راته سبا سبا کوه زه به بېګا کړم ته راته سبا سبا کوه زه به بېګا کړم پرېږده چې لوظونه د دروغو دې رښتیا کړم پرېږده چې لوظونه مدا چې د مدین خراج واخلم دوالر مدا چې د مدین خراج واخلم د په خواله شم ستامینه په پختا کړم د په خواله شم ستامینه په پختا کړم تراتا سبا سبا کوه د په بیګا کړم تراتا سبا سبا کوه د په بیګا کړم پرېږده چې لوظونه د دروغو دې رښتیا کړم پرېږده چې لوظونه چې پردې پردې ښکارېږي خدمت ته داسې چې پردې پردې ښکارېږي تا هم دې تا خود د تا سره اشنا کړم تا هم دې تا خود د تا سره اشنا کړم ته راته سبا سبا کوه زه به بېګا کړم ته راته سبا سبا کوه زه به بېګا کړم پرېږده چې لوظونه د دروغو دې رښتیا کړم پرېږده چې لوظونه پلنګو کې د حمزه د وینو سر دي ستا پلنګو کې د حمزه د وینو سر دي تشوي د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم تشوي د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم ته راته سبا سبا کوه زه به بېګا کړم ته راته سبا سبا کوه زه به بېګا کړم پرېږده چې لوظونه خدای پاک تاسو له ژوند او صحت درکړي تاسو یاره کلندر ته دعاګانې کوئ اوسګینې پښتو کې غزل چېرته دی او بیا حمزه صاحب هغه یو شعر دی چې لا خو تصور تخیل د حمزه تت نه دی چا وایي چې پښتو کې غزل چېرته دې باندې چې لږه خبر وکړي دا شعر چې دی دا د حمزه صاحب په شان کې هېڅ دغه نو دا هغه زمانې کې چې کوم سیاسي حالاتو په هغې باندې ټکو چې یاره کلندر ته دعاګانې که اوسګینې پښتو کې غزل چېرته دی په پښتو غزل مې چې کوم پابندۍ وې دا صرف زه یم چې د غزلونو ته ولاړ یم او غزل وایم مطلب دا ورته نه دې سره یو دا خبره هم ذهن کې
څه په فخر کوم دا ده چې د حمزه صاحب لومړنۍ مجموعه کلام چې دا غزلونه ده او چې غزلونه چاپ کېدو نو زه شلو کالو حمزه صاحب ماله دونه لوی اهمیت راکړی دی چې ماته فرمایش کړو چې زه د هغه په غزلونو باندې مقدمه ولیکم تاسو ذهن ته دا راوړئ چې د حمزه په شان لوی شاعر او د شلو کالو یو طالب علم چې هغه باندې مقدمه لیکي هغه زما هغه مقدمه دغه خوښه مو وه. خاجي نو دغه دور کې خو ډېر ښه شاعران مخې ته راځي. کاکاجي هغه مې یو څو غزلې لیکلي دي، کامل صاحب دی، بلګمت طوفان دی او د اجمل خټک هغه د نظم ډېر لوی شاعر ګڼلی شي. دی زما همزولی دی که نه، هغه زما مخکې غزل لیکلی دی. وی هسې خو یم د شنوکانو خټک ستا یو نظر ته ټینګېدی چې نشم. دا عمده غزل کوي، دا نظم خو زم د دې مطلب دا ده، دا نظم خو زم خو ترې چې نشم، تندیه مات چې صبرېدی چې نشم، وابخلم ستا د سټې هره بله لیون سپېرنی یم خو لوګېدی چې نشم. همدغه یو غزل چې دی دا کړی اوس ما ورته چې ګل پر هر کې هغه غزلونه دې راپاره دغه کړي نظم خزم خود لچه نشم، لتا نظم خزم خود لچه نشم، تندیا مات شه اتره لچه نشم، لتا نظم خزم خود لچه نشم، لتا نظم خزم خود لچه نشم. خزم خود لچه نشم